السلام علیکم ګرانه پښتون ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانه ملګرو، موږ خبر یو چې ټول پښتانه چې کوم دي، که هغه په پاکستان کې، که هغه په افغانستان کې، که هغه په انډیا کې، که هغه د دنیا په هر ملک وي، هغه فیسبوک استعمالوي. او تقریبا دا زیات خلک چې کوم دي پښتانه په فیسبوک باندې خپل ټایم ضایع کوي. ولې فیسبوک استعمالول یو رقم ټایم ضایع کول دي. که هغه خلک فایده جنخي هغو لپاره نه ده، کوم چې فایده نه جنخي د هغو لپاره ټول تمانس ټایم ضایع کېدل. خو په دغه فیسبوک کې دای رقم کارونه کیږي چې هغه د موږ پښتنو لپاره ډېر غلط دي او د موږ د عزت ورسره خوندي ده چې موږ عزت پکې بند کړی. ټولو خلکو ټول فیسبوک کوم خلک فیسبوک استعمالوي، ولې فیسبوک چې استعمالوي هغه ته به تاسو خپل ټول ډیټیل ورکوئ، خپل نوم، خپل عکسونه، خپل ویډیوګانې، هر شی خلکو ورکړي دي. نو موږ ته نه دي معلوم چې دغه څومره ضروري دي د موږ لپاره، د موږ د عزت لپاره. نو دا ویډیو جوړېدل مقصد مې ده چې یو سړي ماته میسج راغلی و چې ما د رقم فیسبوک کې چا عکس ورکړی و، لا د ما عکس چا راخیستی و، بیا هغه عکس غلط جوړ کړی و، بیا یې اپلوډ کړی و. نو دغه څرنګه زه وکړم؟ نو په دغه ویډیو کې زه د فیسبوک پریویسی، تاسو یو اپشن اورېدلی فیسبوک پریویسی څه شی ده، یعنی احتیاط شی دی په فیسبوک کې. کوم هغه شیان چې فیسبوک کې موږ نه وکړو او له هغو شیانو چې موږ پرهیز وکړو هغه شیان بالکل په فیسبوک کې نه وکړو. نو په دغه ویډیو کې دغه شیان درښیم. ویډیو تر اخره ګورئ. ویډیو که مې خوښېږي که مې نه خوښېږي له ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ولې که دا د تاسو په کار نشي در کېدای شي ستاسو د یو بل ملګري په کار ورسي او هغه له دغه ویډیو چې وه او لیک سبق زده کړي. راځئ نن لیک نوی زده کړو. تاسو ګډ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع. ګرانه ملګرو، دلته نن د فیسبوک د پریویسی سیټینګ کې دا رقم شیان درښیم چې هغه د موږ د پښتنو لپاره ډېر ضروري دي او ډېر پښتانه داسې دي چې هغه په خپل اپشن او سیټینګ باندې نه پیږي او د هغه بعد د عکس پورته کړي، د ویډیو پورته کړي چې د هغه بعد د عکس لا ویډیو خلک غلطه پایده جنخي غلط جوړ کړي او بیا دی په دغه عکس باندې زوبلوي. دغه لپاره به تاسو اول لاړ شئ خپل فیسبوک ته. کله چې خپل فیسبوک خلاص کړئ، دلته به درې ټک لیکلي وي، په درې ټک باندې چې کلیک کړئ، دلته راځي کته سیټینګ اینډ پریویسی. صحیح ده؟ سیټینګ اینډ پریویسی چې کلیک کړئ، دلته بیا د سیټینګ اپشن یو راځي چې تاسو به بیا په سیټینګ باندې کلیک کړئ. بیا چې کله په سیټینګ باندې کلیک کړئ، د هغه بعد دلته د تاسو ټول انفارمیشن د اکاونټ سیټینګ راړوي، پرسنل انفارمیشن، لینګویج، پیمنټس، سیکورټي اینډ لاګین، او دلته کته راځي چې کوم ضروري انفارمیشن دی هغه دغه کې دي. صحیح ده؟ دا به تاسو خلاص کړ پریویسی سیټینګ او دلته چې د دغه بعد ټول هغه ضروري شیان دي کوم چې موږ استعمال کو نو د خلکو چې غلطه فایده اخیستلو چې ځان بچ کولی سو. دلته اول اپشن ده هو کین سی یور فیوچر پوسټ، یعنی کوم خلک د تا کوم پوسټونه چې دي هغه کتلی سي، یعنی کولی سي ته پوسټ وکړې هغه څوک کتلی سي. دلته لیکلی دي ما کلی دي فرینډس، یعنی خالي زما ملګري دي هغه د ما پوسټ کتلی سي، بل څوک یې نسي کتلی. دا سیټینګ که تاسو بل رقم وي تاسو یې بدلولی سئ. کله چې تاسو یو پوسټ کړئ نو د پوسټ په وخت کې به تاسو په دغه باندې کلیک کوئ، فرینډس باندې، لا به تاسو بل شی وي نو د هغه بعد یو هغه راوړي په دغه باندې. صحیح ده؟ کله چې تاسو فرینډس باندې کلیک کړئ، دلته تاسو پبلیک هم راړولی سئ، سی مور باندې کلیک کړئ، سپیسیفیک فرینډس یعنی یو مخصوص کوم خلک ورته لیږلی سئ، اونلی می باندې هم تاسو کلیک کولی سئ. خو دا وه د ښولو طریقه. دلته دومره شی راځي چې لیمیټ هو کین سی فاسټ پوسټ، دغه دومره ضروري شی نه ده. مثال کوم خلک مثال د تا کوم پوسټونه چې دي هغه څومره وخت کتل کېدلی سي، ته څومره وخت غواړې چې وکتلی سي. دغه بعد راځي چې دا ډېر ضروري اپشن ده، تاسو یې وګورئ. هو کین سی د پیپل پیجز اینډ لیسټس یو فولو. د دغه مطلب دغه ده چې د تاسو کوم ملګري فالو کړي دي، کوم پیجونه چې فالو کړي دي هغه څوک کتلی سي.
که دلته ما لیکلی دی اونلی می یعنی کوم پیجونه چې ما فالو کړي دي لا کوم ملګري ما فالو کړي دي هغه خالص زه کتلی سم که زه په پبلیک کلیک کوم فرینډز کلیک کوم ما ملګري کتلی شي چې افضل کوم پوسټونه لایک کړي دي لایک فالو کړي دي نو اونلی می مطلب خالی زه یې کتلی سم دلته بل آپشن راځي هو کین سی یور سټوریز یعنی سټوریز مطلب هغه کومې 15 کنټه ویډیو چې وي موږ په پروفایل لګوو په خپل سټوري کې د یوې ورځې لپاره هغه څوک کتلی شي هغه دلته تاسو فرینډز پبلیک کسټم دلته ډېر آپشن دي چې هغه باندې تاسو کلیک کولی شئ او خپل سټوریز کومه ده هغه نو دغه آپشن هم تاسو په هر آپشن باندې کلیک کولی شئ هغه خلک هغه آپشن سلیکټ کړئ په کوم کې تاسو ته څه مشکل نه وي دلته بل آپشن ده هو کین سی یور سټوري هایلایټ دغه هم تقریبا داسې آپشن ده چې د تاسو کوم سټوري سي هغه څوک کتلی شي بل آپشن دلته راځي هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ دغه مطلب دغه ده چې د تاسو ته فرینډ ریکویسټ څوک لیږلی شي دا به د ډیرو خلکو ایوری ون وي د ما د فرینډز او فرینډ د ملګري ماته ریکویسټ کولی شي دغه آپشن که تاسو په ایوری ون باندې کلیک کوئ نو څه پروا یې نشته چې ماته ریکویسټ هر څوک کولی شي د هغه بعد د تاسو خوښه ده که مې د هغه ریکویسټ قبول کول او که مې نه کول بل دلته آپشن راځي چې دغه هم یو مخ ضرور آپشن ده چې هو کین سی یور فرینډز لیسټ د تا د ملګرو لیست څوک کتلی شي د تاسو څوم ملګري دي هغه کوم خلک کتلی شي نو دغه تاسو همیشه تاسو ته یم چې په اونلی می باندې کلیک کړئ ولې په اونلی مطلب دغه ده چې خالص زه خپل ملګري لیست کتلی شم د ما څومره ملګري دي څوک څوک د ما ملګري دي که په پبلیک باندې کلیک کې نو فرینډز باندې کلیک کې نو د هغه مطلب به دغه وي چې د تا ملګري چې کوم دي هغه د تاسو ملګري هم کتلی شي او هر څوک یې هم کتلی شي که تاسو په پبلیک باندې کلیک کوئ نو د ما دغه تاسو ته نصیحت ده چې په اونلی مې باندې کلیک کوئ د تاسو کوم فرینډز لیست ده هغه به هر څوک نشي کتلی بل آپشن راځي هو کین لوک یو اپ یوزینګ د ایمیل ایډرس یو پرووایډډ تاسو چې خپل فیسبوک ته کوم ایمیل ورکړی ده هغه څوک کتلی شي دلته بم دغومره آپشن راځي ایوری ون فرینډز او فرینډز ما ورکړلی فرینډز یعنی د ما کوم ایمیل چې ده هغه خالي د ما ملګري کتلی شي نو ملګري به معلومه خبر ده هغه ملګري به ما وي کوم چې زه پیژنم کومو سره چې ما کار ده نو هغه خلک د ما ایمیل ورواخیم پروا یې نشته نو تاسو هم دغه آپشن که په ایوری ون وي لا فرینډز او فرینډ وي نو تاسو یې په خالي فرینډ باندې کلیک کوئ په دغه کې به ستاسو فایده وي بل آپشن ده چې هغه تر ټولو ضروري ده فون نمبر یعنی ټلیفون نمبر چې کوم موږ ورکړي دي هغه څوک کتلی شي ما په خپله ټلیفون نمبر ورکړي نه دي په فیسبوک کې نو ما په ایوری ون کلیک کړي دي خو زه بیا دلته په فرینډز باندې کلیک کوم تاسو هم په فرینډز باندې کلیک کوئ یعنی کوم نمبر چې تاسو ورکړي خپل آی ډي ته هغه د تاسو څوک کتلی شي ما دلته ورکړي خالي ملګري نو په تاسو هم په ملګري باندې کلیک کوئ دلته یو اخري آپشن راځي ډو یو وانټ ټو سرچ انجن آوټساید اف فیسبوک ټو لینک ټو یور پروفایل دغه مطلب دا چې تاسو که د فیسبوک پرته چیرې سرچ کوئ لا شی ګورئ هغه د تاسو له هغه سره لینک کوي پروفایل سره نو بیا کیدای شي چې د تا ملګري د تا فیسبوک اکاونټ چې دا آی ډي ده هغه زر پیدا کولی شي نو دغه تاسو هم که غواړئ په یس یې کلیک کوئ په یس یې کلیک کوئ کنې په نو یې کلیک کوئ ګرانو ملګرو دغه هغه آپشن و که تاسو ته معلوم و خو ډېر ښه ده یو مخ زیات ښه ده او که تاسو ته نه وي معلوم نو بیا یې خامخا نورو ملګرو ته ویډیو شیر کړئ چې نور ملګري دغه کوم آپشن چې دی هغو ته نه یې معلوم هغه له دغه آپشنه چې زده کړي او خپل کله یو وخت مشکلات پې راسي هغه مشکل دی دلته حل کولی شي نو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل کوم ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ چې نورې ویډیو هم تاسو ته درسي د الله په امان